رات سر دلار نسی په مذهبي لحاظ یو زیارت، په جغرافیوي لحاظ د خوست لوړه او ښکلې سیمه، په اقتصادي لحاظ د ځنغوزیو، ګورګورو او د لرګیو د تولید منبع، او په کلتوري لحاظ د سیاحت سیمه ده. سلام او مینه لیدونکو د اتمامات خوندورې سیمې ته راغلي یو. دلته د ټول افغانستان او بالخصوص د خوست په سطحه د سیاحت او د چکر لپاره یو خوندور ځای دی. نن د لوی اختر 5مه ورځ ده. د نورو ولایتونو او د خوست له بېلابېلو سیمو نه په لسګونو، په سلګونو او په زرګونو کسان راغلي دي دلته د ساتیري لپاره. تاسو لاندې کتلی شئ، دا اوس هم دلته ملي چلان دي، خلک ډلې ډلې اوس هم را روان دي. نو که امن وي، که خوند وي، که سوله وي، نو د دې افغانستان هر سیمه ښکلې ده، جنت ده. وروسته بیا ځینې نورې برخې هم درته رااخلو او له موږ سره پاتې شئ. نه خو جانانا داسې نه کېږي، ستا خو کله زړه کله ساړه کېږي. مینه خو جانانا داسې نه کېږي، مینه خو جانانا داسې نه کېږي. حرکت کې دي، نری نری باران وهي او زموږ ملګرو موسیقي چلانه کړې ده. ملګري راغلي تر څو د مینې او ساتیرۍ بنډار وکړو. تاسو هم موږ سره اوسېږئ تر څو بېلابېلې صحنې د سکرین په مخ وګورو. ستا د تهمت زنځیر په غاړه دا دی وینه چې اوس په غرونو باندې وریځه راغله، ونې ټولې پټې شوې، باران هم ورېږي او وریځ همداسې روانه ده. د غره په سر د ګل ویش دی، نه مې لاله شته نه یې برخه بېلومه. زما د بنو جنګ خوښېږي، ستا د قسم وي یاره دوه وکه وادونه. لالې یوې ښایي که وده یې، ستا تر کوڅې مې لاس تړلی او تېروینه. لالې یاره شمه واده کا په جوارګر بابک مې نشته عید